خیر بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل تیر درس پیدا سمه ده ریکارډ استارټ خپل تیر درس باندې مرور کوم سمه ده. دا زموږ تیر درس سمه ده. کوم تیر درس نه کوم درس مخکې تیر شوی ده هغه باید یوټیوب کې وګورئ سمه ځکه دا د غلې مربوط راځي سمه ده. او تیر درس کې مثلا دې درس نه مخکې کوم درس هغه کې موږ چار پټرن وایي هغه کې چنګل راتلو مثلا د چارت مثلثونه راتلو همدارنګه ډبل باټم و ډبل ټاپ و ټریپل باټم و ټریپل ټاپ و همدا الګوی پرې راتلل یا چار پټرن چې ورته وایي هر څه چې تاسو ورته وایاست مطلب چې هدف ترلاسه کړئ سم دا د هغو مربوط ده سمه ده. زه درته وایم مثلا البته دا د ټرینګل مربوط ده سمه ده مثلثو مربوط ده نسبتا د هغو مربوط ده سمه ده. د هغو مربوط هم نه دی او له هغه نه جدا تقریبا یو موضوع ده چې امپالز او کولکشن ورته وایي همدا هم ده سمه ده. تېر درس مو مثلثونه ویلي سمه ده. تاسو کتلی شئ مثلثونه چېرته ما سم کړي وي که نه دا مثلثونه سمه ده. دې باندې هم لږ مرور درته واچوم خیر ده اوس نو چې ضد نه یاست نو مثلث خو پېژنئ که نه. ما تاسو کله قیمت مثلا بېرې شرون قرار لري سمه ده. بېرې شرون قرار لري سمه ده. کله چې بېرې شرون قرار دې ته ascending dې ته descending triangle وایي سمه ده. descending triangle یا نزولي مثلث ورته ووایه سم صحیح ده سمه ده. انګلیسي مهمه نه چې تاسو په انګلیسي باندې یاد کړئ فقط هدف ترلاسه کړئ سمه ده. دې ته descending triangle وایي سمه ده یا هم نزولي مثلث ورته وایي سمه. نزولي مثلث موږ ته څنګه تشکیلېږي؟ نزولي مثلث باید له موږ سره یو سپورټ کچه تشکیل کړي سمه. تاسو دلته کتلی شئ نزولي مثلث چې ده له موږ سره باید سپورټ کچه تشکیل کړي. همدارنګه دلته په مثلا کله چې د ټرینګل له موږ تشکیلېږي لاندې باید سپورټ کچه ولري او پورته باید ډاینامیک ریزسټن تشکیل کړي سمه ده. ډاون طرف ته باید سپورټ کچه تشکیل کړي سمه ده. یعنې په یو کچه باندې باید ریاکشن ته وښودل شي. یعنې سپورټ تاسو خپله پېژنئ چې یو قیمت په یو قیمت کې په یو زون کې ریاکشن ښودل شوی سمه ده هغه ته سپورټ کچه وایي سمه ده. همدارنګه ډاینامیک ریزسټن یا ډاینامیک سپورټ چې د هغه له قیمت سره همزمان حرکت کوي مثلا کوم ځای چې قیمت رسېږي هملته دا ټرین یا د ډاینامیک سپورټ یا ریزسټن دا هم ورسره تشکیلېږي سمه ده. دا مثلا دا له قیمت سره تشکیل مثلا قیمت دلته مثلا یو دلته ریاکشن ښودلی دوهم دلته ریاکشن ښودلی دا درېیم دلته ریاکشن ښودلی همدارنګه هغه هم ورسره ادامه لري. هغه زموږ ډاینامیک ریزسټن هم ورسره ادامه لري. که قیمت لاندې ریاکشن کوي نو زموږ هغه ډاینامیک ریزسټن لا هم ادامه ورسره لري سمه. دا خو زموږ تېر درسونه دي. خو هدف دا ده چې مثلا په یو بل نزولي ډسنډنټ ټرینګل نه ده ښه زه د بیا درته ولیکمه ښه املا کې که مشکل و خو زه بیا درته ولیکم. کوم کسان چې نه وو هغوی دې غوږ ونیسي سم دقیق دې ورته متوجه سي. دې ته ډسنډنټ ټرینګل وایي سمه ده. ډسنډنټ ټرینګل نور املایي غلطي که راتله هغه به سره بخشش کوو سمه ده. دې ته ډسنډنټ ټرینګل یا هم نزولي مثلث ورته وایي سمه ده. ډسنډنټ ټرینګل یا هم نزولي مثلث تاسو ته وایي سمه ده. ډسنډنټ ټرینګل هغه ټرینګل یا هغه مثلث ته وایي چې د موږ سره په یو بېرې شرون کې سپورټ کچه تشکیل کړي. همدارنګه په یو رینج کې باید هر نسبتا په یو رینج قرار ده سمه ده. د موږ سره باید سپورټ کچه تشکیل شي. همدارنګه ډاینامیک ریزسټن باید تشکیل سمه ده. تاسو کتلی چې د موږ سپورټ ده که نه سپورټ ده او یو ځل ته ریاکشن ښودلی دوهم ځل دلته ریاکشن ښودلی درېیم ځل ریاکشن ښودلی څلورم ځل ریاکشن ښودلی په همدې یو قیمت یې څو ځل ریاکشن ښودل شوی دی سمه. دا د موږ سره سټاټیک سپورټ زون شي سمه ده. همدارنګه دا چې دا د موږ سره مثلا قیمت دلته یو ځل دی لاور های جوړ کړی ورپسې بیا دلته لاور های جوړ کړی همدارنګه دلته لاور های جوړ کړی دلته لاور های جوړ کړی هغه لاور لاو چې د هغه په خپل ځای قرار دی سمه ده. هغه نه ده بریک شوی دی. قیمت چې دلته موږ سره لاور های تشکیلوي خو لاور لاو تر اوسه پورې نه ده بریک شوی سمه ده. دلته کوم ډاینامیک ریزسټن زون چې د موږ سره شتون دا د موږ سره ډسنډنټ ټرینګل سمه ده یا هم نزولي مثلث ورته وایي سمه ده. او بولش مثلث مثلا دلته اکثره وخت مثلا دا مثلث تشکیلېږي سمه ده. ډسنډنټ ټرینګل دلته کله تاسو دا مثلث وي دلته اکثره وخت قیمت ډاون ته بریک آوټ کوي یا خپل هغه ټرین ته آمادګي نیسي چې تر څو هغه ټرین په قوت سره روان وساتي سمه ده. نو د ټرین د ادامې نښه ده سمه ده کله چې تاسو دا ټرینګل ووینئ. دا سل پیسه نه سل پیسه به دلته قیمت ډاون طرف ته بریک آوټ کوي. دلته امکان لري پورته طرف ته هم بریک آوټ وکړي سمه ده. پورته طرف ته هم امکان لري بریک آوټ وکړي ډاون طرف ته هم امکان لري چې بریک آوټ وکړي سمه ده. دا چې دا مثلا خو ډېر امکان چې د هغه ډاون طرف ته ده سمه ځکه ډسنډنټ ټرینګل نزولي مثلث ده سمه ده. همدارنګه اسنډنټ ټرینګل سمه ده. ښه دا دوه مثلثونه درته وایم نه چې کوم مشکل هغه بیا ویډیو وګورئ سمه ده.
دې ته به هم دا غزون درته رسم کوم چې بیا کوم پوښتنه درته پیدا نه شي سمه ده دا ته مونږ ګوره بې د شیر ډیسنډنټ انګل چې مونږ ویلو چې باید له موږ سره سټیټک سپورټ تشکیل شي همدارنګه ډاینامیک ریزیسټنټ تشکیل شي ولې په اسنډنټ انګل کې نه ده ښه اسنډنټ انګل کې باید له موږ سره برعکس ده همدې ښه باید static resistance تشکیل همدارنګه ډاینامیک سپورټ تشکیل سمه ده تاسو کتلی دا static resistance دی البته resistance ده و همدارنګه داسې له موږ سره ډاینامیک سپورټ زون ده سمه ده په د اسنډنټ انګل کې باید له موږ سره static resistance تشکیل همدارنګه ډاینامیک سپورټ تشکیل دی ولې په ډیسنډنټ انګل یا نزولي مثلث کې باید له موږ سره static سپورټ تشکیل شي همدارنګه ډاینامیک ریزیسټنټ تشکیل سمه ده یا هم static حمایت چېرته وایي یا هم ډاینامیک مقاومت چېرته وایي سمه ده نو دا له موږ سره ډیسنډنټ انګل شو دا له موږ سره اسنډنټ انګل یا هم بولیش مثلث ته وایي سمه تاسې بولیش وبولئ سمه ده تاسو عادت ترلاسه کړئ سمه ده اسنډنټ انګل سمه ده دې ته فکر وکړئ بولیش مثلث وایي سمه ده زه درته بولی شوم خو دا د اسنډنټ انګل مثلا یو بولیش مثلث هدف لري سمه ده خو دا چې تاسو انګلیسي یاد نه کړئ مشکل نه فقط هدف ترلاسه کړئ سمه ده مثلا قیمت له موږ دلته سپورټ زون تشکیل سمه ده قیمت په یو ځل دې زون ته ریاکشن ښودلی سمه ده بریک کړی نه ده خو دلته تاسو کتلی چې له موږ سره هایرلو جوړېږي هایرلو جوړېږي ولې هایر های نه ده بریک شوی هایرلو جوړېږي هایر های نه ده بریک شوی هایر های ته په مغز باندې ریاکشن ښودل کېږي ښودل کېږي او دلته له موږ سره هایرلو چې د هغه تشکیلېږي خو هایر های تر اوسه پورې نه ده بریک شوی دلته موږ سره یو مقاومت کچ رامنځته سمه ده یا static مقاومت یا هم static resistance ورته وایي سمه ده او دلته موږ سره چې ده ډاینامیک سپورټ رامنځته شي سمه ده ډاینامیک سپورټ تاسو تېر درسو کې ویلي چې ډاینامیک او static څه ته وایي سمه ده له موږ سره ډاینامیک سپورټ رامنځته شي سمه ده کله له موږ سره ډاینامیک سپورټ همدارنګه static resistance رامنځته دا له موږ سره اسنډنټ انګل سمه ده یا هم بولیش مثلث سمه ده خو دا مثلثونه اکثره وخت په کوم وخت رامنځته کېږي سمه ده همدا اوس دا پروفیسر ده شویم دا مثلثونه اکثره وخت په کوم وخت رامنځته کېږي سمه ده اوس درته وایم دلته تاسو کتلی شئ یو مثلث چې د هغه که اسنډنټ انګل وي که ډیسنډنټ انګل وي مثلا که سیمیټریکل انګل وي که مثلا نور مثلثونه چې موږ ویلو که هر مثلث وي اکثره وخت له قوي مومنټم وروسته رامنځته کېږي سمه ده کله چې بازار قوي مومنټم رامنځته شي د هغه نه وروسته دا مثلثونه اکثره وخت تشکیلېږي سمه ده اکثره وخت له قوي مومنټم وروسته دا مثلثونه چې د موږ تشکیلېږي قوي مومنټم ته امپالس هم وایي سمه ده امپالس کوم مومنټم ته وایي کله چې په لږ وخت کې زیات واټن ووهل سمه ده یو خو د موږ سره قیمت الریډي یو بولي شوند کې تشکیلي مثلا یو بولي شوند قرار ده قیمت د موږ سره هایر های او هایر دو جوړوي دلته کتلی شئ هایر های هایر دو جوړوي قیمت د موږ سره الریډي یو بولش قوي روند قرار لري سمه ده سمه دا د موږ سره الریډي یو بولي شوند سمه قوي روند ده سمه تاسو کتلی شئ هغه سیمبونه څومره قوي تشکیل شوي دي سمه ده و د امپالس سمه دا په هر ځای کې شتون نه لري سمه ده امپالس مثلا قیمت د موږ سره ورو حرکت کوي تاسو کتلی شئ قیمت د موږ سره څومره ضعیفه ده نسبتا دې ته څومره ضعیفه ده دا لږ ته راځم تاسو دلته کتلی شئ دا ټرین څومره قوي ده همدارنګه دا ټرین څومره ضعیفه دې ټرین د دې ټرین زیات فرق ده سمه دلته ټرین د موږ سره ضعیفه ده ولې کله چې دلته موږ سره هایرلو سیم جوړ شوی همدارنګه دلته هایر های جوړ شوی دې موږ سره یو قوي امپالس رامنځته شوی دی سم تاسو کتلی شئ قوي امپالس رامنځته شوی دی ته مثلا قوي مومنټم رامنځته شوی په ناڅاپي توګه چې کله قوي مومنټم رامنځته کېږي قیمت د اورین څخه بریک آوټ کوي یا دلته څنګه تاسو دلته کتلی شئ یو ټرین کې ناڅاپي او قوي مومنټم رامنځته کېږي دې ته امپالس وایي سمه ده یو خو الریډي موږ یو بولش روند قرار ده هغه له موږ سره الریډي یو بولش قوي روند ده ولې کله چې ناڅاپي توګه باندې مومنټم بازار کې رامنځته کېږي هغه ته امپالس وایي سمه ده کله چې قوي مومنټم بازار کې رامنځته شي هغه ته امپالس وایي اکثره وخت چې کوم مثلثونه دي هغه ډیسنډنټ انګل وي که اسنډنټ انګل وي که سیمیټریکل انګل وي که هر انګل وي که هر مثلث وي اکثره وخت له قوي مومنټم وروسته راتشکیلېږي سمه ده تاسو بیا بازار کې تشکیل البته تمرین هم کوي سمه ده شرطونه پسې وګورئ دا چې زه درته وایم دا تاسو مه کوئ مثلا چې ما درته وویل تاسو بس هماغه ومنئ په هغه باندې عمل کوئ چېرې چې مثلث ولرئ یا بولش په باندې پوزیشن اخلئ یا بیلش په پوزیشن باندې اخلئ اول که پریکټس کوئ چې زه درته وایم یا بازار کې هغه ځواب ورکوي که نه مثلا کوم درس چې ما تاسو ویل هغه بازار کې ځواب ورنه ما چې پوښتنه وکړه تاسو درته ولې دا ځواب نه در کړی دلته مشکل څه و د غازب انشاءالله مشکل درته وایم سمه ده نو تاسو کوشش کوم څه چې زه درته وایم دا تمرین کوئ داسې نه ده چې تاسو یوازې د اطلاع چارټ کې لګیا یاست فقط همالته اطلاع چارټ ته کش یاست او تاسو دلته غدا مثلث نه پیدا کېږي داسې او داسې
نو په یو چت نه تشکیلیږي او په یو چت هر وخت تاسو مثلث نه تشکیلیږي دا بازار مثلا بیا ولې دومره زیات مثلثونه شتون لري ولې دومره زیات ټینګلونه شتون لري ولې دومره زیات راوندونه خو مثلا هغه موږ سمارټ مانی ګورو جدا موضوع ده سپلای ډیماند اس ام سی دا جدا بیا ولې دا شتون لري که بازار کې یوازې مثلث نه تشکیلیدلی نو تاسو په یو چت په مثلثو پسې مه ګرځئ که هغه مثلث ده که چینل ده مثلا که ټرند ده که رینج ده که هر څه ده که سپلای ده که ډیماند ده په یو چت کې پسې ریسرچ مه کوئ یا په یو چت تمرین مه ورباندې کوئ په ډېرو چتونو په مختلفو چتونو تمرین ورباندې وکړئ سمه ده نو ما دا موضوع زه خپل موضوع ته سمه ده موږ ویلي چې کله قومي مومنټم رامنځته شي بازار کې یو قومي مومنټم رامنځته شي د هغه نه وروسته اکثره وخت موږ سره مثلثونه یا ټرینګل تشکیلیږي سمه ده ته کتلی شي کله چې یو قومي مومنټم رامنځته شي مطلب یو قومي مومنټم رامنځته شي تقریبا داسې فکر وکړه موږ دلته ما د ماسته یو بولي شاوند راغلی سمه ده هاي لوی جوړ سمه ده ته یو قوي مومنټم رامنځته کېږي سمه ده قوي مومنټم رامنځته کېږي خو دلته قوي مومنټم رامنځته اکثر د موږ مثلث جوړېږي سمه ده مثلث شي والیم کم وي سمه ده ته دلته کتلی شي مثلث خو نسبتا رینج ته ورته ده سمه ده کله چې تاسو داسې مثلث ووینئ د قوي مومنټم وروسته اکثره دا مثلثونه تشکیلیږي بازار کې سمه ده هغه مثلث نسبتا رینج د خپله رینج ده سمه ده ولې کله چې قیمت دلته تاسو کتلی شئ دلته والیم زیات ده کله چې قیمت بریک اوټ کوي کوم ته هلته والیم کمیږي سمه ده تاسو کتلی شئ خپله تاسو ته روانشناسي هم دا سیګنال دی چې کله قیمت دلته مثلا والیم کمیږي حتما یو طرف ته بریک اوټ کوي قیمت یو طرف ته امادګي نیسي مثلا یا خپل ټرینډ دی دا ډېر امکان لري دلته بولي شوند خپل ټرینډ دی دا ملک سمه ده نو دلته اکثره وخت د قوي مومنټم دلته تاسو کتلی شئ دې ته مونږ څه وایو امپالس وایو سمه ده دلته ګرمي ډېره ده ښه کمپیوټر مې ډېر ګلیچ کوي دا کوم ضعیف مومنټم چې رامنځته کېږي سمه ده هغه که مثلث وي که هر څه وي که فولبک وي که هر څه دې ته کلیکشن وایي سمه ده تاسو کتلی شئ دلته پوښتنه څه ما ولې تاسو جدا دا رسم سمه دلته تاسو کتلی شئ یو قوي مومنټم رامنځته شي سمه ده قوي مومنټم ناڅاپي ته یو ټرینډ قرار ده سمه ده دلته والیم دومره قوي نه دی هغه ټرینډ چې دومره قوي نه دی ولې کله چې دلته مثلا وروستی هایلو جوړ شوی که قیمت په چټکۍ یا په قوي توګه باندې بول شته هغه خبرونه یې مثلا که هر کوم تحصیل یا د سمارټ مانی کوم کار یې سمه ده نو قیمت په چټکۍ سره پورته لري قوي مومنټم رامنځته شوی کله چې قوي مومنټم رامنځته دې ته امپالس وایي سمه ده کله چې امپالس بازار رامنځته شو د امپالس وروسته اکثره وخت کلیکشن رامنځته کېږي کلیکشن څه ته وایي کلیکشن ورو حرکت ته وایي کله چې قوي مومنټم بازار کې رامنځته شي د هغه نه وروسته اکثره وخت ورو مثلا ورو پلبک رامنځته کېږي یا ورو کلیکشن رامنځته کېږي هغه کې مثلا مثلث هم شامل ده په لاو ټاپنیک چینل هم شامل دی مثلا قیمت مثلا دا دې رقم باندې مثلث جوړوي یا دلته په دې رقم باندې یو لاو ټاپنیک یو مثلا چینل جوړوي چې ما تا ته مخکې دلته رسم کړی سمه ده چین راخلي سمه ده تاسو دلته کتلی شئ دلته اکثره وخت مثلا مثلث هم جوړېږي تاسو کتلی شئ کله چې مثلا د قوي امپالس وروسته چې کوم کلیکشن رامنځته کېږي کلیکشن ورو حرکت ته وایي یعنې ورو اصلاح ته وایي کله چې قیمت قوي مومنټم رامنځته شي بازار کې د هغه نه وروسته قیمت ورو اصلاح کوي اصلاح کې مثلا په دې کلیکشن کې مثلث هم شامل ده ټرینګل هم شامل دی رینج هم شامل ده مثلا داسې په لاور ټمپینګ کې چینل هم شامل ده په تېر داسې ما تاسو ته ویلي وو سمه ده مثلث هم شامل ده مثلا کوم ورو حرکت چې رامنځته کېږي هغه ته کلیکشن وایي دلته مثلا قوي مومنټم رامنځته شو قیمت ته دلته مثلا امکان نه لري چې دلته یو قوي مومنټم رامنځته شوی دی او بازار په قوي توګه باندې بولش تللی دی نو امکان نه لري چې قیمت دلته ستا سپلای یا ډیمانډ راشي یا دې کوم سوینګ دی دې ته ټیسټ وکړي نو قیمت ډېر پورته تللی دی سمه ده ډېر امکان نه لري چې قیمت دې په دې ځای ځان راوړي ځکه هلته بیرانج دې په چټکۍ سره قوي دی نو نه پرې چې قیمت ډېر لاندې راځي نو که اکثره دلته موږ سره یو مثلث مثلا ټرینګل جوړېږي یا رینج جوړېږي خو هغه والیم چې د نسبت و دې کوم دلته چې مومنټم رامنځته کېږي نسبت و دې ته باید ضعیف وي اگر دلته مثلث وي مثلا که دلته پلاو ټاپنیک کوم چینل جوړېږي مثلا چینل ما تاسو ویل په داس کې چې پلاو ټاپنیک کوم چینل جوړېږي اکثر وخت د بولي شپ ته بریک اوټ کوم دا چینل تاسو کتلی شئ مثلا فکر وکړئ د دې مثال په ځای موږ دلته چینل جوړ شوی دی دا چینل اکثر وخت امکان چې بولي شپ ته بریک اوټ وکړي سمه ده هر چینل چې ده برعکس طرف ته حرکت بریک اوټ کوي سمه دلته تاسو کتلی شئ فکر وکړئ د دې مثال په ځای د موږ سره دا چینل جوړ شوی دی سمه ده چینل تاسو پېژنئ ته چینل وایي سمه ده
مثلا که دا مثلث وي که دا چینل وي که رینج وي که ټرینګل وي که هر څه وي هغه ته مثلا کله خو باید ضعیفه وي سمه ده قوي باید نه شي که چېرته قوي مومنټم ثابت دې طرف ته راشي نو باید تاسو هغه د انټرا یا د سناریو باید مثلا د سپلای ته انتظار وکړئ چې کومه سپلای ته البته ډیمانډ ته انتظار وکړئ څو ډیمانډ ریاکشن وکړي مثلا یا د هایدروسینګ ته ریاکشن وکړي یا دلته کومه هر استراتیژي تاسو کاروئ مثلا که قیمت دلته مومنټم قوي او نن ته د بیرته قوي مومنټم سره راځي بیا جدا د استراتیژي څخه کار واخلئ سمه ده خو ولې که قیمت دلته ضعیفه اصلاح کوي سمه ضعیفه اصلاح چې کله کوي نو هغه ته قیمت بیرته د خپل هغه ټرند ادامې نښه ده سمه ده کله ضعیفه اصلاح کوي نو قیمت دا هم بولش قوي روان خراب امکان لري چې قیمت بولش ته بریک اوټ وي کله چې ضعیفه اصلاح کوي سمه ده کله ضعیفه اصلاح کوي نو قیمت د بولش ته لا هم امریکي نیسي او امکان لري چې قیمت لا هم بولش ته بریک اوټ وکړي په ضعیفه اصلاح کې اکثره د مو سره ټرینګل جوړېږي یا هم چینل جوړېږي یا هم د مو سره رینج جوړېږي سمه ده دا یاد ولرئ سمه تاسو په فضا کې البته په چارټ کې چیک هم کوئ تمرین هم ورباندې وکړئ بل ټیسټ هم ورباندې وکړئ سمه ده زموږ د تېر ورځې درس و کوم کس پوښتنه سوال انتقاد لري که نه استاد دی کې موږ ته مثلث هغه جوړي چینل هم جوړېدای شي او مثلث هو بالکل هم مثلث جوړېدای شي هم چینل جوړېدای شي هم رینج جوړېدای شي ولې ضعیف وي باید سمه ده مومنټم باید قوي نه وي مثلا که څنګه زه د قوي توګه باندې تللی زه باید قوي توګه باندې روس ونه کړي هو بل کوم کس پوښتنه انتقال لري که نه قوي مومنټم په کوم په ګډ ټایم فریم کې وګورو که په وړکتي کې نه ګورئ قوي مومنټم به تاسو په های ټایملیک کله قوي مومنټم رامنځته شو دلته به تاسو لاور ټایملیک ته راځئ سمه ده دا چینلونه چې دا به لاور ټایملیک پیدا کوي سمه ده مثلا دا اصلاح چې دا به لاور ټایملیک پیدا کوي سمه ده دا مومنټم چې دا باید های ټایملیک کله چې های ټایملیک مومنټم رامنځته شو دا تاسو پوهېږئ چې قیمت اصلاح کوي سمه قیمت دلته راغی تاسو پوهېږئ دلته قیمت خو اصلاح کوي نور به لاور ټایملیک ته راشي سمه ده په لاور ټایملیک به دا مثلث دا چینل دا هر څه پیدا کوي سمه ده استاد موږ تر اوسه هغه درس ویلی که چې ورکوي د ټیسټ هو موږ سره دا د ټیسټ څنګه ستاسو کله مثلا مارکیټ په سعودي روان کې رواني سمه ده نزولي په سعودي روان کې رواني یعنې پاس رواني هایر های جوړوي او پاس د سپلای زون لري موږ منتظر یو چې هغه زون دغلته موږ کومه ستایي ترلاسه کړو باید مثلا کومه سپورټ چې دغلته اوس مثلا دغلته بیرته راښکته کېږي دا زون یې ټچ کړ دغلته بیرته راښکته کېږي نو دا کومه سره ټیسټ کړ سمه زه درته وایم دا چې موږ یو بل شول خراب لرو سمه ده محترمه ده پوښتنه مې درلود لاره سمه ده مثلا هایلو جوړوي یعنې یو بل شول خراب لرو سمه ده دلته مثلا بیا ګډوډ شو صبر وکړه زما هیډفونس تېره شپه چې مې حادثه کړې ده الله عمل خراب شول دا نور راسره دا ډېر بېکاره دی اواز پسې نه راځي صبر وکړه دا هیډفونس برابر یې کړم چې دلته ماته اواز معلوم شي صحیح راځي که نه دلته صحیح ده موږ ته تاسو مې یو خبرې وکړئ دلته موږ ته صحیح راځي استاد اواز سمه ده بیا چټ کته وایس کوم مشکل و سمه ده ما هیډفونس کار نه کوي خیر د پوښتنه دا وه چې مثلا موږ یو بولې شوند قرار لرو سمه ده دا د مثلا یو بولې شوند ده دا د مثلا دا وایي چې موږ دلته یو سپلای مخته راځي سمه ده سپلای زون مخته راځي سمه ده دا د مثلا یو سپلای زون سمه ده سپلای زموږ تېر درسونه دي کوم کسان چې مثلا دا درس پکې چې کېږي تېر درسونه دي وګورئ سمه ده دا د مثلا سپلای زون سمه ده اوس پوښتنه د امید ده البته د امین دا وایي چې مثلا دلته قیمت راغی څنګه پوه چې قیمت له دې څخه ریورس کوي سمه ده د دې څخه بېرته ریورس کوي اول خو مثلا تاسو ته ما ویل چې کله سپلای مثلا سپلای ته ریاکشن ښیي مثلا تاسو به لاور ټایمفریم ته راځئ سمه ده لاور ټایمفریم ته به راځئ سمه ده مثلا یو دقیقه مثلا پنځلسغې ټایمفریم کې تحلیل کوئ لاور ټایمفریم ته به راځئ لاور ټایمفریم مثلا دلته موږ سره حتما په مثلا په یو دقیقه کې دلته کوم مثلا په دې سوینګ مطلب تاسو تللی شئ موږ سره یو پنځلسغې کې دلته حتما موږ سره یو سوینګ تشکیلېږي سمه ده کله چې تاسو ټایمفریم ته راسئ یو دقیقه ټایمفریم ته تاسو دلته تللی شئ حتما به دلته موږ سره په یو دقیقې ټایمفریم حتما یو سوینګ تشکیلېږي سمه ده
تاسو کتلای شئ فکر وکړئ دلته یو دقیقې ټایپینګ له موږ سره یو سیم تشکیل شوی دی که موږ دلته ریاکشن یې ورته وکړو سمه ده ته یو دقیقې ټایپینګ راغلی سمه ده له موږ سره یو سیم تشکیل شوی دی کله چې کومه دې ریاکشن کوي په لاوه ټایپینګ کې له موږ سره یو سیم تشکیل شوی فکر وکړئ دا موږ سره لاوه ټایپینګ راغلی سمه ده که موږ دلته ریاکشن وکړلی دی که موږ له موږ سره په یو دقیقې ټایپینګ دلته سوینګ تشکیل کړی یا هایلو سوینګ تشکیل کړی سمه ده لومړی به تاسو انتظار کوئ چې کومه دې ته ریاکشن وکړي کله چې دې ځای ته ریاکشن وښودل باید انتظار کوئ چې کومه له دې څخه بېرته ریورس واخلي سمه ده په چټکۍ سره باید له دې څخه ریورس واخلي سمه ده انتظار به کوئ چې له دې څخه ریورس واخلي دا سوینګ به ستاسو ټارګېټ وي سمه ده کله چې دا سوینګ بریک شي سمه ده دا سوینګ چې کله بریک شي تاسو کتلی شئ دلته موږ د چینج اف کرکټر رامنځته شو که نه چینج اف کرکټر هم رامنځته شو ما تاسو دلته اکثره کوشش وکړئ یو ټرین رسم کړئ سمه ده حتما به دې باندې یو ټرین رسموئ سمه ده دلته تاسو کتلی شئ حتما دومره مست لږ ګډوډ راغلی دی ښه زه به دلته لږ دې ځای نه راوړم دې ځای ته سمه ده دا د یو ټرین لاین رسموي سمه ده اکثره که یو ټچ ورکړی که دوه ټچ ورکړی هم ټرین لاین رسموي سمه ده که ماته هغه دی مثلا دا موږ سره په ټچ ټایپینګ سمه ده پنځه دقیقې ټایپینګ باید داسې واضح وي سمه داسې واضح او پنځه دقیقې ټایپینګ باید داسې واضح ریاکشن وکړي ولې که ته ټچ ټایپینګ ته راسې هلته باید داسې سوینګونه تشکیلېږي تاسو په یو دقیقې ټایپینګ باید داسې سوینګ تشکیل شوی سمه ده لکه څنګه تاسو دلته کتلی شئ که ما دلته ریاکشن ته وښودل ته به انتظار کوئ چې قیمت دا سوینګ بریک وي سمه ده کله چې دا سوینګ بریک نو تاسو لومړی کنفرمیشن ته لاړ سمه ده چې کرکټر په لاوه ټایپینګ رامنځته شي سمه ده مثلا ته به انتظار کوئ چې قیمت که ته انتظار وکړې مثلا د لاوه د های ټایپینګ دا سوینګ چې دا هم بریک شي نو ستا هغه سناریو چې ده قوي کېږي یعنې ستا ریسک چې ده کمیږي ستاسو ناروغي چې مثلا قیمت دې زون څخه ریورس کړی دی که مثلا چې یو کرکټر په لاوه ټایپینګ رامنځته شو نو ستاسو ناروغي لا هم مثلا تغیر یې کړی دی له دې زون څخه قیمت ریورس کړی دی لکه چې ته انتظار وکړې چې قیمت له دې مثلا په های ټایپینګ چې کوم هایلو سوینګ دی دا هم بریک وي قیمت هغه دا هم بریک وي سمه ده نو ته د دوه کنفرمیشن ترلاسه کړو هم دې د لاوه ټایپینګ کنفرمیشن ترلاسه کړو هم دې د های ټایپینګ کنفرمیشن ترلاسه کړو کله چې دا دواړه کنفرمیشن تا ترلاسه کړو یا تاییدي تا ترلاسه کړي دلته به هم چینج اف کرکټر رامنځته شي دلته به هم چینج اف کرکټر رامنځته شي سمه دواړه ځای کې چینج اف کرکټر رامنځته شي سمه دوه کنفرمیشن ما ترلاسه کړو سمه ده که نه که مثلا ته د یو ټرین لاین رسم کړي دا هم بریک کېږي له تاسو مثلا په های ټایپینګ کې دلته مثلا په دې کې یو ټرین لاین رسم کړي فکر وکړه دلته یو ټرین لاین رسم کړي مثلا په های ټایپینګ ته یو ټرین لاین رسم کړی دی حتما به ټرین لاین رسموي هېڅ تحلیل نشته دی په هغه باندې ټرین لاین رسم نه کړي حتما مسته یو بودی شون قرار دی دا ټرین لاین به حتما بریک کېږي کله چې چینج اف کرکټر رامنځته کېږي نو دا ټرین لاین به تاسو حتما بریک کېږي سمه ده لومړی کنفرمیشن خو دې دا چې قیمت له دې سپلای څخه ریورس وکړو دا لومړی کنفرمیشن لومړی تایید شو سمه ده دوهم تایید دا چې قیمت چې لاوه ټایپینګ چینج اف کرکټر رامنځته کړو سمه ده دوهمه تایید شو سمه ده درېیمه تایید دا شو چې قیمت په های ټایپینګ کې هم چینج اف کرکټر رامنځته شو دا دې درېیمه تایید شو سمه ده ستاسو سناریو په وال باندې قوي کېږي نو تا هغه سناریو د ستراتیژي ده څومره قوي کېږي قیمت وال باندې څخه نور دا تایید موږ ټاکلی چې ریورس کړی دی لومړی تایید شو دوهم تایید شو درېیم تایید شو ټرین لاین چې بریک دا هله تاسو څلورم تایید شو سمه ده کله دې سپلای څخه ریورس وکړو ته به تاسو په لاوه ټایپینګ مثلا یو دقیقې ټایپینګ دلته تاسو کوم سپلای تشکیلېږي البته سپلای مثلا په لاوه ټایپینګ باندې سپلای باندې یو سپلای پیدا کړي قیمت مثلا په ټایپینګ باندې دلته سپلای پیدا کړي سمه ده که چې تاسو ورسې درس نه وایاست مثلا ډسکاونټ د همدارنګه پریمیم د هغه کوئ بیا ته ښه پوهېږو ټي د که آی سی ټي درس نه وایاست بیا ښه پوهېږئ سمه ده خو مثلا قیمت راغله مثلا په لاوه دې زون څخه سپلای څخه ریورس کړی مثلا په لاوه ټایپینګ کې هم چینج اف کرکټر رامنځته شوی په های ټایپینګ کې هم چینج اف کرکټر رامنځته شوی ټرین لاین هم بریک شوی دی وروسته به ته راشې لاوه ټایپینګ ته یو دقیقې ټایپینګ ته راشې سمه ده یا پنځه دقیقې ټایپینګ ته راشې سمه ده یو دقیقې پنځه دقیقې فرق نه کوي مثلا یو قوي سپلای به دلته پیدا کړي سمه ده هر ځای چې قوي سپلای شتون ولري هغه به نښاني کړي وروسته به ته انتظار وکړې چې قیمت بېرته دې سپلای ته ریاکشن وکړي تاسو کتلی شئ دې سپلای ته بېرته ریاکشن وکړي او تر باندې سیل طرف ته پوزیشن واخلئ سمه ده او تر باندې سیل طرف ته پوزیشن واخلئ په دې ستراتیژي باندې به ته کار کوې سمه دا قوي ستراتیژي ده سمه ده او که چېرې دغه دویم سپلای ته ورنسي ریاکشنونه کوي بیا आवाज درځي استاد چټ کې وای چټ کې چټ کاته وای سمه ده زما هیډفونز کار نه کوي دا تیار دستګار دا سامي ما کوئی چارج باندې صبر زمان باندې خو راځي نه راوځي نو په دې څه
چې د دوهم سپلای چین ریاکشن ونه کوي مثلا قیمت دلته راغی چې دوهم سپلای چین ریاکشن ونه کوي ښایي یوازې سپلای چین به تاسو نه نښاني کوئ سمه ده د ایکسچینج اف کرکټر رامنځته شوی دا به هم نښاني کوئ سمه ده قیمت شاید سپلای چین ته ریاکشن ونه کوي دا ښه پوښتنه ده قیمت به یا راځي دې چین لاین ته به ټیسټ وکړئ یا به هم د ایکسچینج اف کرکټر چې پلاو ټاپنګ رامنځته شوی دې ته به ټیسټ وکړئ د لاندې به یا ډاون ته به ریورس کوئ سمه ده یا به هم دې سپلای ته ریاکشن کوي یا به هم دې مثلا چین لاین ته ریاکشن کوي یو ته به حتما ریاکشن کوي سمه ده حتما به یو ته ټیسټ ورکوي سمه ده دا نه چې وای سپلای پلاټ کې مثلا قیمت باید سپلای ته راځي دلته به ته مثلا چې ایکسچینج اف کرکټر رامنځته شوی هماغسې به هم نښاني کوي د چین لاین چې دا به هم نښاني کوي شه دا چین لاین دلته شتون ونه لري شه دا چین لاین دلته شتون